د کابل بګرام سړک د عملی چارو پیل. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال د دې پروژې د پرانیستلو په مراسمو کې وایي چې دا سړک د نوي کابل ښار یو له مهمو نښلوونکو لارو څخه شمیرل کیږي. هغه سړک چې په ښاري پراختیا او ټولنیز او اقتصادي فعالیتونو کې ځانګړی ارزښت لري. کابل بګرام سړک د کابل ښار یو له مهمو ستراتیژیکو نښلوونکو لارو څخه دی چې د کابل ښار شمالي برخې د پروان ولایت مرکز چاریکار او د هیواد له شمالي ولایتونو سره نښلوي. دغه سړک نه یوازې ترانسپورتي او د تګ راتګ له اړخه ډېر اهمیت لري، بلکې د اقتصادي، تجارتي، ښاري پراختیا او ټولنیزو فعالیتونو له اړخه هم حیاتي رول لري. له بلې خوا د اسلامي امارت چارواکي په دې مراسمو کې یو ځل بیا له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په مثبت ښکیلتیا ټینګار کوي او د نړۍ او سیمې د نښلیدو پیاوړتیا مهم بولي. باید سیمې او نړۍ ته څرګنده وي چې له افغانستان سره مثبت تعامل د اوسني وخت اړتیا ده او د سیمهییز او نړیوال ګډون د پیاوړي کولو او دوامداره مشترکو پراختیایي اهدافو د هممهاله تعقیب یو مهم او بنسټیز رکن دی. ما با همسایه ها خواهان روابط حسنه هستیم. در یک خطه با هم زندگی میکنیم، باید بر اساس احترام متقابل با روابط حسنه داشته باشیم. این به منفعت همه همسایه هاست. له دې سره د اسلامي امارت چارواکي همداشان له هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې د سیاسي او اقتصادي ښکیلتیا په برخه کې له شته فرصتونو څخه ګټه پورته کړي.